اوس عیسی علیہ السلام مړ دی که ژوندی دی؟ دا یو دعوه ده ستا په ملک کې د قادیانانو چې عیسی علیہ السلام مړ دی او په کشمیر کې قبر. د ده په مرګ دلیل څه دی؟ دوی وایي چې د ده په مرګ دلیل قرآن دی. خدای وایي چې اذ قال الله یا عیسی انی متوفیکا، خدای وایي زه تا مړ کوم. اوس متوفیکا صیغه وګورئ چې متوفیکا څه صیغه ده. یوه متوفیک ماده چې ده په عربي لغت کې دا وګورئ چې د مرګ د پاره الله د متوفیک لفظ استعمالي او کنه. په دې خبره پوهیږئ؟ لفظ متوفیک په قرآن کې وګورئ چې د مرګ د پاره مستعمل دی او کنه دی. مرګ یو ماته دی، یو توفا دی. موت هغه شي ته وایي چې روح واغستی شي او بدن پاتې شي. خدای خبر که ما په خبرو پوهېږي. موت ماته یموت ماده ده، روح اغستل او بدن پاتې کېدل دې ته لفظ ماته وایي. توفا عربي ژبه کې روح سره د بدن اغستو ته وایي. تاسو پوه شئ؟ روح سره د بدن. نو اذ قال الله یا عیسی، یاد کا هغه وخت چې الله عیسی علیہ السلام ته ووایي انی متوفیکا، اے عیسی ته یهودو په کوټه کې ګیر کړی او د مرګ صلاح دې کوي. نو انی متوفیکا، زتا روح سره د بدن نه ځان ته اوچتوم، ومطهرک من الذین کفروا، او دغه پلیتو نه دې پاکوم چې آینده د پاره زما د قدرت یو لوی دلیل په دې باندې. انی متوفیک دا معنی. یا علامه ابن قیم وای، حافظ ابن قیم دا هغه انسانو چې د تدری لکه حدیث د رسول الله زبانی یاد. علامه ابن قیم فرمایي چې تاسو وګورئ چې انی متوفیکا لفظ په عربي لغت کې کامل اغستو ته وایي. کامل یوازې روح اغستو ته کامل اغستل نه وایي. روح سره د بدن اغستل کامل اغستل. نو عیسی علیہ السلام چونکه الله کامل اوچت کړی و اسمانونو ته، لہذا د دې وجه نه الله ورته وایي چې انی متوفیک. علما وایي چې یا په دې عبارت کې تقدیم او تاخیر. اصل کی عبارت دا سے دے اذ قال اللہ یا عیسی انی رافعک الی ومتوفیک بعد نزولک. اے عیسی علیہ السلام قوم په کوټه کې ګیر کړی او وجنی دی، زه دې اوس ځان ته اوچتومه چې د دوی نه دې بچ کم. آسمان کې به اوسېږي او قیامت ته نږدې چې د اسمان نه راکوشي نو بیا به دې مړ کوم. دا رد دی په نسواراو باندې چې عیسی علیہ السلام د خدای زوی دی. نو چې څنګه خدای له مرګ نشته نو داسې بیا زوی له مرګ نی. الله ورته وفرمایل چې نه، ومتوفیک بعد نزولک، زما زوی نه دی چې د اسمان نه راکوز کم بیا به مړ کوم. چې که تاسو باندې قادیانان بیخ شي او قرآن در تراوالی او در ته وایي چې دا وګوره خدای ویلی دی چې زه عیسی علیہ السلام تا مړ کوم، او ستاسو ملیان وایي چې هغه ژوندی دی او په اسمانونو کې ناست. نو تا سره به جواب وینا، چې جواب نه وي نو لا جواب بشي. چې لا جواب شي نو نتیجه بدای چې یا به قادیانی ته خووي چې دا دوی خو رښتیا وایي. نو کدا دی وایي چې دوی رښتیا وایي نو پاټکی به کافر شي، او کدا دی نه وایي چې دوی رښتیا وایي نو ړکی به د خار پیدا شي چې دا دومره زمانہ مونږه اورېده چې عیسی علیہ السلام ژوندی دی او اسمانونو کې دی. دا خو دروغ، دا خبره خو داسې ده. دا یو خلجان به درته دماغو کې پیدا شي او په شش و پنج کې به شي چې دوی ته ښه ویم که ده ته ښه ویم، دا رښتیا وایي که دا رښتیا. په دین ځان پوهېږه. دا د ملا فرض نه دی چې د عیسی علیہ السلام دپاره به ملا جنګېږي، بلکې هر مسلمان به جنګېږي.